بسم الله الرحمن الرحیم. صادق صاحب وایي د کچه خاورو نه جوړ دی ځای په ځای په لوګي تور دی. د کچه خاورو نه جوړ دی ځای په ځای په لوګي تور دی. دا بوتکي بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی. د کچه خاورو نه جوړ دی ځای په ځای په لوګي تور دی. دا بوتکي بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی. دا خیرن کور به صادقه تاج محل باندې ورنکم. دا خیرن کور به صادقه تاج محل باندې ورنکم. هغه دلته چې اوسیږي زما د زړه ټکور دی. کتونکو راغلی یم سردریاب سیمې ته. په څنګ کې را سره ناست دی خپل ګران مشر جان محمد جاني صاحب. غواړم چې هغوی تاسو سره ځان معرفي کړي، د هغې نه پس په پروګرام مخکې بوځو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د الازهر ټي وي د چینل او د ټولو ملګرو د صادق صاحب د دې مېلمنو شکریا ادا کوم، جهان مننه کوم چې په دې دونه لنډ تنګ وخت کې په دې دونه ګرمۍ کې موږ پسې د تخبې د سیمې شیرګل د سیمې نه دلته رالل. لنډه پېژندګلي به سره زه دا وکړم. جان محمد مې نوم دی، د چارسدي اوسېدونکی، د متحد مجلس فروشانو صوبایي صدر یم. سردریاب زما هیډ افیس دی او په ادب کې راته د خپل ګران مشران او خپل رونه جان محمد جاني ویجي. ډېره له جاني صاحب. جاني صاحب چونکې تاسو د ادب په دونکاچه هم ناسې، ادبي لیکل هم کوئ، دې سره سره دا کم مونږ چې دلته دا رونق وینو د سردریاب په غاړه باندې دا کمې زانګوګانې لګېدلي، دا کم پارکونه دي، د دې ستاسو څه تعلق دی دلته دې سره؟ زه د دې میانو والا صوبایي صدر یم د غونډې کې پی کې، خو سردریاب کې زما خپل دفتر دی. نو دا هر څه چې دي نو دا زما د سینې د لاندې چې دلته مې دفتر دی نو لازم به دلته بیا نورق وي. او الحمدلله دا نورق په دې باندې پیدا شوی، دا په دې ادب باندې پیدا شوی دی چې ډېر ځانګړي ځانګړي خلک مال راځي. لکه حسین احمد صادق صاحب ته وګوره، ووینه ارشد جان شهکار ته وګوره، فیاض مشال ته وګوره. خو که زه ته اوس د شاعرانو رونو نومونه والم نو ساره پورې به د دوی دا نومونه څه ختم نه کړم. څونه شاعران چې دي د پښتونخوا لر بر نو دا زما د غریب خانې ته راځي او د ټولو شاعرانو رونو زه د دې مننه کوم چې ماله راځي. جاني صاحب چونکې ستاسو لیکل به هم تاسو ډېر کړي، څه کتابي اثار مشته دی که نه؟ بالکل ملګرو ته دا ښکاري بالکل شته. په 2010 کې زما ګیلې کتاب راغلی دی، په 2014 کې زما ما زړه راغلی دی، په 2020 کې به انشاءالله د اګست په میاشت کې به دریم کتاب زما د مینوالو زما مشران له په ګوتو ورشي چې د هغې نوم دی بې له تا نیمګړی ښکارمه. دا دریم کتاب به چاپ شي. مهرباني سر، مهرباني سر. جاني صاحب بس کتونکي به غوږ وي هغوی سره خپل کلام شي. ښه ملګرو ته دا پته چې زما تعلیم نشته نو کیدای شي دا ډېر مشران ډېر زمونږ استادان چې د ادب زمونږ نه څونه په عمر کې مشران دي دا زموږ استادان دي، د هغې زه قدر کوم. دا دپاره زمونږ دپاره د قدر او د ویاړ خبره ده او د فخر خبره چې زما د مات ګوټ شعرونو ته غوږ کښېږدي او وویري. ماښام دی نو په دې ماښام راته خپل یو غزل را یاد شو چې کله اجل کله اسره شي جانان، کله اجل کله اسره شي جانان، کله پخلا کله خفه شي جانان، کله خفه شي جانان. او خمارې مړې سترګې یې داسې ښکاري، خمارې مړې سترګې یې داسې ښکاري لکه چې ټول نشه نشه شي جانان. او ما چې د بل سره په خوا کې ویني، ما چې د بل سره په خوا کې ویني لکه د اور لمبه لمبه شي جانان. او پس د ماښامه چې تیاره خوره شي، پس د ماښامه چې تیاره خوره شي د زړه په کور کې مې مېلمه شي جانان. او چې زه جانې کله غزل لیکمه، چې زه جانې کله غزل لیکمه ما ته سندره شي ټپه شي جانان. مهرباني سره. جاني صاحب همدغه شان خوندور بل کلام کو را سره شریکیانو. دا صادق صاحب را سره ناست دی، خدای وکړه مې خولم چلیږي او د هغې را باندې دونه زیات پریشر دی چې ټول رپم، ولې چې زمونږ مشر دی استاذ هم دی. خو زه یو مات ګوډ غوندې غزل به د صادق صاحب په اجازت بلم ویم. وی جانان سلګې وخت یو ساه نه اخلي، جانان سلګې وخت یو ساه نه اخلي، بنګړي د ځانه ماتوي
تاوان زمان اخلي جانان سلګي وخت یو سان اخلي بنگړي د ځانه ماتوي تاوان زمان اخلي او شي خپنیولې او بیا شاته ګوري شي خپنیولې او بیا شاته ګوري ساسي یو کې رخصت مان اخلي او شي خپنیولې او بیا شاته ګوري شي خپنیولې او بیا شاته ګوري ساسي یو کې رخصت مان اخلي او خلک لګیا دي هزارونه اخلي خلک لګیا دي هزارونه اخلي څوک هم د چا د زړه دعا نه اخلي خلک لګیا دي هزارونه اخلي څوک هم د چا د زړه دعا نه اخلي او زما په حال باندې حیران پاتې شو زما په حال باندې حیران پاتې شو اوس سرسایره نه مولا نه اخلي او زه جان محمد دراتلو پتما زه جان محمد دراتلو پتما د وفا نوم بې وفا نه اخلي ډیر زبردست جان محمد صاحب تاسو کوم فکرونه موږ سره شریک کړل ډیره مننه دی کوو د داسې وخت راکولو کتونکو تیاره را خوره ده ماښامې دی تر دې دمه چې سم واورېدل خم واورېدل خپل ورور تیمور احمد فاتح له سره د ګرانو مشرانو اجازه راکړئ هر چېرته چې ښاد آباد اوسئ د پاک الله په امان